اموره نظم دی چې غلام گردش ته کوسې مخې ته د کور دیوال ته ډډه وخلې وه پیتاوي ته یې ځان ګرموو په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځې او د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړو خلکو پیسې په کروڑونو باندې وګټلې چا هنرونو باندې چا کاروبارونو باندې چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې چا په دمونو باندې چا په تعویذونو باندې تا خو هم تعلیم کړی دی ښه تعلیم یافته سړی اتم د پیل دی نو اووم خو دې پاس کړی که نه خو شپاړسم ته درته نښه کاله پاتې وو نو سبق خو سر ته رسېدلی وو خو لږ پاتې وو درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله هغه ډاکټر سره هغه خو هم ښه قابل ډاکټر و په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې په ایمرجنسي کې به ډراپ ورته سپېمه کې لګو د خېټې دړ له به یې د سر د دړ ګولۍ ورکړله وی به یو دړ دی یا په خېټ او یا په سر باندې وي په دویانو درته خو هم پوره غبور اصل دی په المارو کې دي خودي دي راغستې دي پر سپویه یې خوراشه ډاکټري شروع کړه غلام گردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره دا خو دنیا د څوک به مري څوک به جوړېږي پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي اسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نه شي یاره څه ښکلې سوچ دی وکړو ښه قابل انسان یې او ځان یې په ملا باندې دوه درې کرته وټپوو خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یه کمبخت داسې چټي دي د وړو په بورمانو خوړلو که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وې 14 پیرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تللی وو د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهېدله د چا بنده به وه مضبوطول او سستولې د سپېمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پښې دي که یو ټوپ ترې راله راکړه چېرته د وې زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پې ورکړه وي چې اوده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاسېدو نو شونډې بیا نه بیلېدې نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناست و که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی بس ګنډلې شونډې ناست و لکه نه چې اوري هغوی صلاح وکړه سړي باندې جوړ باد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو چې د پیریانو ملا دغه اندازه ولیده وې او بالکل اثرات پې د پیریانو شته دی چې سپېمې ورله د اور په باتی وسېزدلې هغه سمدس پس د ملا ګریوان ته لاس واچوو مولا ویل ډېر سرکش آرامیان پیریان دی او سړی کلک ونیسئ په کټ کې مضبوط وتړی یو څو څپېړې د مخ نه ترېنه چوتې کړلې وي چې څو کسان یې صفا صفا خبره کوئ بیا یو څو کوترې نورې ترېنه پاسولې وي د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ مولا چې ستړی شو مشین یې د څپېړو بند کوي په ده چې کم پیریان راغلي چاړاګان دي دغه د تعویذونو نه یې غاړه ورته ډکه کړله او که د سبا پرې لا نړې نو سېزمه به یې سهار د کور خلکو به سیده اسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بیلېدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې پرانستلې هغه د ایلپي او د پیریانو راز یې ټول ښکاره کړو ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل مولا خپوس کو خو انګاره دا ګناه د چا وه ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو